د دوی په خبره د ولسمشر د یو فرمان په اساس یې له مرکز کابل څخه د ښوونکو د یوه ښارګوټي جوړولو قانوني امر راوړی چې نږدې 95 سلنه کارونه یې بشپړ شوي، خو ځایي ادارې د پلي کېدا مخه نیسي. د ښوونکو په خبره 9 میاشتې کېږي چې دغه ښوونکي د استوګنې نمرک قانوني اسناد په لاس لري، خو د خوست ولایتي اداره پرې هېڅ غور نه کوي. خودکاري ده چې نقشه هم اخیستل شوې ده، سکیج هم شوی دی او ډېر کارونه مو سرته رسولي دي، خو بعضې مشکلات چې موږ ته د لوړپوړو چارواکو لخوا خنډ جوړ شوی دی، د دې په خاطر چې موږ ډېرې هلې ځلې وکړې خو موږ ته خپل حق نه راکول کېږي. که چې موږ ډېره هڅه وکړې، ډېر آر ادارې ته ودرېدي، هر چا ته لوړي، هر چا ته خپل غږ ورسو، خو مګر موږ غږ چا ونه اورېدو. دوی ویل که یې غوښتنې ژر ونه منل شي او د نمرو پاتې قانوني کار یې خلاص نه شي، نو د اعتراض په ډول به د یادو 2 ولسوالیو ټول ښوونځي وتړي او خپل اړوند کارونه به په ټپه ودروي. لوړ مقامات ته په کار دا کنه چې دغه دوی کار په پیر اخلاص کې مشکلي ورخال کې د زده کوونکو امتحانونه هم اخلو او دغه اعتصاب هم پیل کړی دی، خو که چېرته بیا هم دغه اعتصاب نتیجه ورنکړه نو په راتلونکي کې ممکن موږ ښوونځي هم وتړو. بل لور ته خوست والي محمد حلیم فدایي وایي د ښوونکو غوښتنې له پامه نه دي غورځولي، خو د اړوندو قانوني او تخنیکي پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د توزیع لړۍ پیل شي. دا یو تخنیکی مشکل دی چې هغه ته باید یو قانوني لار پیدا سي، اما دا معنا نه لري چې کنه مشکل نن حل نشو نو معلم ته نمره نه ورکول کیږي. معلم ته به نمره په هر حالت کې ورکول کیږي، خو د قانون مطابق او تخنیکی ستونزې چې حل شي. والي په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې ځینو ښوونکو په بېلابېلو نومونو 2 یا 3 تذکیرې جوړې کړي دي او حتی په دې کې داسې ښوونکي هم شته چې یو ځل د استوګنې نمرې ورکړل شوي دي، خو دا ځل د دې لپاره چې ښوونکو ته د نمرو د توزیع پروسه په شفاف ډول ترسره شي، حتمي ده چې یو څه وخت ونیسي. والي د ګواښ په ډول وویل که ښوونکي د ښوونځیو د تړلو اقدام وکړي، دوی به یې پر ځای نوي ښوونکي وګماري او موجوده ښوونکي به له دندې برطرفه کړي. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.